سلامونه نیکې هیلې دوستانو خدای وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښیم چې تاسو کولی شئ په هغې اپلیکیشن کې د اختر لپاره ښایسته ښایسته عکسونه ډیزاین کړئ، جوړ کړئ د اختر د مبارکۍ لپاره. نو دغه اپلیکیشن د پک سارت په نوم اپلیکیشن دی، ډېر یو ښه اپلیکیشن دی. کولی شئ چې هر ډیزاین عکسونه پکې ایډیټ کړئ. نو دغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او تاسو ته دغه یو عکس زه ایډیټ کوم، نو تاسو کولی شئ چې هم خپل عکسونه ایډیټ کړئ. نو په دغه پک سارت اپلیکیشن باندې زه کلیک کوم. نو تاسو به دغه پلس علامه باندې کلیک وکړئ او دلته به د خپل عکس لپاره یو داسې بیکګراوند خوښ کړئ چې ستاسو په خوښه وي. زه ورته دغه بیکګراوند راخلم، د عکس لپاره دغه بیکګراوند راخلم او دغه ټالز باندې به کلیک وکړئ او په دغه کریپ باندې به یو کلیک وکړئ. دلته به څومره چې تاسو څومره اندازه غواړئ چې عکس ډیزاین کړئ، نو هغومره به دغلته جوړ کړئ. زه غواړم چې دغومره ورته سیټ کړم او له دې وروسته به دوستان تاسو راشئ، دلته به ګوره آرټ فوټو لیکلي، په دغه آرټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دلته ستاسو عکسونه راځي. نو دغه ځای نه تاسو کولی شئ خپل یو عکس راواخلئ، نو به دغه شی کوئ. ملګرو زه راځم لږ دغه سایز یې کموم دغسې دوستانو. نو دوستانو زه دغه بیکګراوند یې لرې کوم او تصویر ترې نه خپل ګوره دوستانو دا ملګرو ما خو دغه ستاسو دپاره صرف ډیزاین جوړو، دلته ما نه لږ دغه عکس کې بیکګراوند پاتې شو، خو تاسو یې کولی شئ چې ډېر صفا خپل عکس دغه بیکګراوند یې چینج کړئ. نو دلته تاسو خپل تصویر سیټ کولی شئ. نو هر رقم چې تاسو غواړئ خپل تصویر هر څه چې ورسره لیکئ نو تاسو کولی شئ. زه ورسره مثال په ډول لیکم، زه تاسو ته طریقه ښیم، نو تاسو خپله کولی شئ چې څومره